د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين منیر شاکر خپل سر وبایله خو ټیټ یې نه کړ. سلام، وخت مو بخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د مفتي منیر شاکر د مړینې په اړه لیکلي چې د ظلم او جبر پر خلاف یو قوي غږ مفتي منیر شاکر په شهادت ورسول شو. نوموړي پر یادې پیښې ژوره خواشیني ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د شاکر له کورنۍ سره د غم کې ځان شریک بولي. د منظور په خبره کله به چې د وخت حاکم د رښتیا ویلو په سزا سرونه پرې کول، په هماغه وختونو کې د پښتنو مشرانو او ځوانانو د هر ډول مزاحمتي وسیلو د نشتون باوجود د حق او رښتیا غږ په جرأت پورته کاوه او مبارزه یې کوله. منظور پښتين د منیر شاکر د مړینې په اړه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو سرونه یې پرې کړل خو ټیټ نه شول.